درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه او مهم خبر. د طالبانو حکومت غزا د کار په بدل کې پروګرام پیل کړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نن یکشنبه اکتوبر 24 یعنی لړم دویمه له لوږې سره د مبارزې لپاره غنم د کار په بدل کې پروګرام پیل کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې دا پروګرام به د افغانستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې پلی کیږي او یوازې په کابل کې به 40,000 کسانو په دغه پروګرام کې کار وکړي. نوموړي ویلي دي چې دا یو مهم اقدام دی. د طالبانو په دغه پروګرام کې کارکوونکو ته پیسې نه ورکوي او یوازې بیکاره هغو کسانو ته په کار کولو متمرکز دی چې په ژمي کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دغه 2 میاشتني پروګرام په ترڅ کې به 11,600 ټنه غنم په کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف، پلخمري او ځینو نورو ښارونو کې هم وویشل شي. غنم د کار په بدل کې پروګرام په دغه کارکوونکي لښتې او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره کاریزونه او د اوبو زیرمو کولو لپاره ځمکې کیني او ځینې دا ډول نور کارونه به هم کوي. طالبان نه دي ویلي چې دومره غنم له کومه ځای څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقتصادي سقوط د مخنیوي غږ کړی دی. د یونما مشرې 13 ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو او مالی وزارتونو له سرپرستانو سره لیدلي دي. د یونما په اعلامیه کې ویل شوي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسول ته دوام ورکوي، خو د ملګرو ملتونو استازي ټینګار وکړ چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. په همدې حال کې د سویډن د پراختیا چارو وزیر پیر اولسن فرید خبرداری ورکړ چې افغانستان د سقوط او پاشل کېدو په څنډه کې ولاړ دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. مننه.